پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ته د خپل مور او پلار سره احسان کوه او دا ستا مور او پلار پر تا انتهایی ډیر حق چې دی هغه لري. یو سړی رالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ویلی ول یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د چا پر ما باندې ډیر حق دی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ول د ادې بیا د ادې بیا د ادې څلورم حصہ د بابا کړله. نو یو سړی رالی ول یا رسول الله ما ته دعا وکړه لما یو ډېره لویه ګناه سوې ده ول د الله څخه معافي وغواړه. ول یا رسول الله بیخي ډېره لویه ګناه راڅه سوې ده ول ادې دې ژوندۍ ده ول ول ورسه ادې ته ووایه چې هغه دعا درته وکړي الله به ستا ګناه در معاف کړي. ګوره پیغمبر علیه السلام لاس نه دی پورته کړی چې یا الله د دې سړي ګناه ور معاف کړي. پیغمبر علیه السلام پوښتنه ځینې کوي ادې لرې ورسه ادې ته ووایه ما ته دعا وکړه ادې خدای دې وکړي که تاجت ګزاره ده آیا که په بازار کې ګرځي ستا ادې ده فرما ورته یې دومره حق دی د تاجت ګزاري او د بازار د ښځې هېڅ یوه ذره فرق پر اولاد باندې نشته. صحیح شو ول ورسه خپلې ادې ته ووایه چې دعا درته وکړي الله به ستا ګناه چې دغه در معاف کړي. او پیغمبر سم دا نه جوړ کړي چې ته ورسه پلار لرې او پلار ته ووایه چې هغه تا ته دعا وکړي. صحیح شو او د پلار چې دی حدیث شریف کې راځي دوې خبرې ډایرکټ عرش ته رسېږي. یو چې کله سړی لا اله الا الله محمد رسول الله ووایي، دویم چې پلار و اولاد ته بددعا وکړي ډایرکټ عرش ته رسېږي، هېڅ یو شی رکاوټ چې دی هغه نه جوړېږي. نو لهذا د الله رسول فرمایي تاسو خپل اولاد ته بددعا مه کوئ، تر اولاد به تاسو ډېر وژاړئ، تر اولاد به تاسو ډېر وژاړئ. او وخت کې ما خبره درته کړې وه سپینډرې سړی والله وفات شو الله دې وبخښي الله دې احسان وسلو ډول مولوي صاحب زما ملګری یو که زموږ د علاقې سړی ولو نو هغه 5-6 زامن ځوانان زامن درلودو. بیا چا پوښتنه ځینې وکول پر دنیا باندې یو ارمان چې دی هغه لرې ول پر دنیا یو ارمان لرم ول څه ارمان لرې ول زما 5-6 زامن دي 7 زامن اوس مې هېر دي ځوانان زامن مې دي یو ارمان مې دا دی چې د دې ټولو جنازې زه ووینم. نو ګوره چې څو یې زهیر کړي وو بابا وادې څو یې زهیر کړي وو صحیح سلو. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي وایي ادې لرې ول ورسه ورته ووایه دعا دې درته وکړي الله رب العزت به ستا ګناه چې د هغه در معاف کړي. عبدالله ابن عباس له یو سړی رالی وله حضرت قتل مې وکړي قتل سړی راسه مړ سوی دی لاره راوښیه لاره چې الله ما معاف کړي. ده ورته له ادې لرې ول بل روایت کې راځي ول یا ادې نه لرم خاله لرم. دورته ورسه ادې لره ورسه ادې ته ووایه چې تا ته دعا وکړي الله به دا ګناه در معاف کړي، کنی په بل شي نه معافېږي دا ګناه. که معافېده د ادې په دعا به معاف شي په بل شي نه معافېږي. او موږ چې په دنیا کې تر ټولو زیات نافرماني کوو هغه د خپل بابا و ادې. کله کله دا د یار ادې چې د هغه ناجوړه سوي یا د یار بابا ناجوړه یي دی 5 شپې په هسپتال کې ورسره وایي زما یار دی داسې پلار یې ناجوړه دی، لیکن چې خپل بابا یې ناجوړه شي بیا د وروره سره وارونه ږدي پرون شپه ما کړې ده نن شپه ته وکړه نو څه ما که ټیکه نه ده اخیستې. صحیح سنو دې ته اوریجنل منافقت وایي او دا منافقت په موږ کې شته. بیا حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ستا بابا و ادې دا ستا دپاره د جنت دوې دروازې دي. که بابا راضي سو الله راضي سو، که بابا ناراضه و الله ناراضه دی. الله رسول فرمایي دا یې نه دی ویلي که الله ناراضه سو بابا ناراضه دی، نه اول چې بابا ناراضه سي الله ناراضه سي، چې بابا ناراضه سي الله ناراضه سي. او دا ستا دپاره د جنت دوې دروازې دي. بیا روایاتو کې راځي عزیزانو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راولاړ سو خپل کور والا طلاق کړله. چې طلاق یې کړله نو مابینځ کې به ژوند نه سره تېرېدی. چې طلاق یې کړه نو بیا هغه بچی یې ولو یا کښنۍ بچی وه د حضرت عمر فاروق دا کوشش و چې دا بچی زه د ځانه سره راوګرځوم زه د ځانه سره کوم بچی زه د ځانه سره راوګرځوم زه د ځانه سره کوم. نو ابوبکر صدیق اجازه نه ورکوله. ابوبکر صدیق ویلی ول دا بچی ده که بچی دی دا به د خپلې مور سره لیږو ستا سره نه. د ده خواهش دا و چې نه دا به زما سره یې. ابوبکر صدیق یوه خبره ورته وکړه ول عمره ده وله ها
ولستا اعلی سے اعلی شات نه دي شات او د مور د خولې لاړې بیا د بیمار دا ستا تر شاتو د دې د مور د خولې لاړې نه دي دا افضل دي دا ورله رشید دي دا ورله بهتره دي ستا تر شاتو یعنی دغه د ادې چې کوم ګود دی کوم غیږ ده دا تر بابا ډېره اعلی ده نو لهذا ابوبکر صدیق به اجازه نه کوي چې تر ولاړ څه چیش وکړه دا کښنۍ د ځان سره که اجازه یې نه ده ورکړې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي ما خوب لیدی یو سړی پر پل صراط روان چې روان ولو عن قریب به دی له سوی و یا ما خوب لیدی یو سړی و عذاب ور باندې عن قریب به د عذاب پر ده باندې مسلط سوی وای د الله رسول فرمایي د مور پلار احسان رالی دی دغه عذاب څخه خلاص کړه دی د عذاب څخه خلاص کړه او الله رسول فرمایي که څوک دا غواړي ما ته الله دولت ډېر راکړي زما عمر الله دراز کړي د خپل بابا وادي سره احسان کوه الله به ستا په عمر کې برکت واچي الله به ستا په عمر کې برکت واچي دا خبره پر دې ځای ختمه شوله